أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم رب زدني علما. وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير بالتأخير مفرطا فإنه لو هلك النصاب سقط الواجب. حاجی تاسو ته دغه فصل بیانېږي مأمور به کې. څه مأمور به په دوا قسمه باندې دی، یو مأمور به مطلق عن الوقت اور یو مأمور به مقید بالوقت. مأمور به مطلق عن الوقت چاته یی چې شریعت هغه د پاره د یو وخت نوی مقرر کړي چې هغه په فوت کې دو سره دغه مأمور به تانا فوت شي اور هغه وخت نه روستا دی باندې رتک کول هغه بیا ادا نشي شمرلې بلکې قضا شمرل شي. هغه د پاره مثال لکه زکات ته. اور مامور به مقید بالوقت د هغه مامور به دی چې شریعت دی د پاره د یو وخت مقرر کړی وي چې هغه په تیری دو سره د هغه په فوت کې دو سره دغه مامور به تانا فوت شي او دغه وخت کې د ننا دغه مامور به باندې رتک کول د ادا شمرل شي او روسته دغه وخت نه د بیا قضا شمرل شي. او د لپاره مثال منځ دی صحیح شولا. او د کې بیا مامور به اول قسم مطلق عن الوقت دی. نو د کې زمونږه جمهور او احناف اور امام کرخی رحمت الله علیه اختلاف هغه تاسو ته بیان شو چې مونږه جمهور احناف فرمایي چې دغه مامور به مطلق عن الوقت دا واجب علی التراخی دی. اور اندرنګي امام کرخی رحمت الله علیه فرمایي چې دغه مامور به مطلق عن الوقت واجب علی الفور دی، واجب علی الفور دی. صحیح شو. او دلائل بیگا تاسو ته خ ترتیب سره بیان شو. نو وفي الزکات وصدقه الفطر نو دغه ځکه تاسو ته تفریعات بیانې تفریعات اربعه. یوا تفرید ته دا بیان کا امام محمد رحمت الله علیه چې کچرته یو سړی نظر وکي مانخته وکي د اعتکاف د یوې میاشتې نو دا اوس مطلق عن الوقت شهرنی مطلق ذکر کړی دی، خاص میاشتې نه دی ذکر کړی. نو کمی میاشتې کې دی خواخوي اعتکاف ته کول شي. نو دینه معلومه دا شو مامور به مطلق عن الوقت واجب علی التراخی دی. اور امام کرخی رحمت الله علیه په نس باندې څه کمی میاشتې کې دی دغه نظر وکړلو رتلون کې میاشتې کې دی باندې واجب دی. څه دا به اندغه میاشتې کې روزه ساتي. اندرنګ یو سړی میاشتې اعتکاف ولا اندرنګ یو سړی د میاشتې روزو ولا نظر وکړل نو رتلون کې میاشتې کې امام کرخی رحمت الله پنځ باندې بخامه ستی او زموږ جمهور او احناف پنځ باندې څه کم میاشتې خواخوي و د ستی خو رمضان المبارک میاشتې نه علاوه. او دغه دویمه تفرید او فی الزکات و صدقه الفطر والعشر. اور په زکات کې او صدقه الفطر کې اور عشر کې ایسدی کې معلوم مذهب داده معروف مذهب داده انه صدقه سړی لا يسير بالتاخير نګرځيږي په تاخير سره مفرطن کوتهي کوونکې. انه یعنی دغه ان المأمور دغه مأمور اور دغه رتک کوونکې په دغه مأمور به باندې دغه سړی لا يسير بتاخير مفرطا د نګرځيږي په تاخير سره کوتهي کوونکې ګناه کوونکې. صحیح شو. دا نشي شمارله نګرځيږي. ولی دلیل څه شری په دې خبره باندې فانه لو هلك النصاب دا زکات بشکا دغه کس کم دی لو هلك النصاب فانه دا زکا څه شان داده لو هلکا کچرتا هلاک شي نصاب نو سقط الواجب نو ساقط بشي څه شي
واجب دینه ساقط شو. اوس کا چرتا واجب دینه نه ساقطی دله په حلاکت نصاب سره نو بیا به تاخیر سره مونږه دا کوتهی کوونکې غاڼلو. او اوس کله دینه دغه نصاب هلاک شو نو اوس دغه مونږه واجب دینه ساقط غنو چې بس دی باندې اوس زکات واجب نه دی، دی باندې عشر واجب نه دی. نو لہذا دینه معلومه دا شو چې په تاخیر سره ادا کوونکې دا کوتهی کوونکې هم نه دی. صحیح شولا؟ حاجی والحانس. او دغه کې یو سوال د پیداویږي کنه لکه تاسو ته ما ذکر کو زکات اور عشر صدقه فطر مدته ګوره مینس کې ذکر نکو. تاسو به دا سوچو صدقه فطر ټکه پویر شو نه، بلکې دی کې د علماء کرامو مسلک د فقهاو چې صدقه فطر نه ساقطيږي، صدقه فطر نه ساقطيږي. نو بیا سوال د پیداویږي چې دغه د دې کې درې واړه ذکر دي او بیا سقط الواجب. نو هغه جواب دا کوي چې الواجب کې الف لام دا عهدی دی. الف لام څه شي دی؟ عهدی دی. نو څه کله دا عهدی دی نو دینه دغه دوا مراد دی زکات اور عشر، صدقه فطر ورکه مراد نه دی. والحانس اور حانس یعنی حانس چاته یی چې یو سړی قسم وخوري او قسم مات کی. نو اوس کله یو سړی قسم وخوړلو به قسم مات کو حانس شو نو د دې ولا کفاره قران مجید بیان کړی دی چې هغه څه شه دی؟ اطعام 10 مساکین، لسو مسکینانو ته 2 وخته روټي ورکول دي. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، درمیانی هغه روټي چې هغه تاسو خپل اهل او عیال ته ورکو. خپل اهل او عیال ته کوم روټي تاسو ورکو هغه روټي به مسکینانو باندې 2 وخته اور لسو مسکینانو باندې به تخوري. لسو مسکینانو باندې خو یو وخت نه، څو وخته؟ 2 وخته. اور درمیانی روټه نه ډیره اعلی څخه مخه وټل ته بیا اعلی شیزونه ورته پخې اور نه بالکل ادنا څ 2 اډوکو کې ورته پورا یو دیچکه ورته ډاکه مسفخینیم کې نه وته بیا مخام بیا مکرر راشي اندغه 2 اډوکو ولا شروع شته بس ورکه ګړو به دې کوي. نو د سینا درمیانی څنګه تخپل اهل او عیال باندې خوري نو دا کفاره ده. اور اندرنګي بل دی کې دته اختیار دی او کسوتهم یلسو مسکینانو ته جوړي واخلا او تحریر رقبه یا یو غلام آزاد کا. دی درو وړو کې دته اختیار دی. دی درو وړو کې کم شي څته کای هغه سره تا کفاره ادا کیږي. نو اوس تا وستا څه کم وخت کې ته حانس شولې خدا دې صدقه کفاره ته ادا نکړه. څو وخت ورکې تیر شو ته غریب شوي، تا نه مال ضایع شو، څه کله مال د نه ضایع شو نو څه کله ته مالدار وې کنه دغه 3 واړې کفاره ته ادا کول شي نو تا د پاره روزي ستل روزو سره کفاره ادا کول جایز نه دی. نو اوس کله ته نه مال ختم شو ته فقیر وګرځیدلې نو دغه کفاره بس منتقله شولا هغه صيام طرف ته 3 ایام طرف ته. صحیح. نو اوس ګوره دغه منتقل کیدل په دې خبرې باندې دلیل دی چې دا واجب علت تراخی دی. کدا واجب علی الفور و نو باوجود دی چې دا فقیر شو نه تا باندې واجب او هغه کفاره بس ته بشابه اوس چرته نوی کارزار خلی څه کوي څه نه کوي خو ته به کفاره دي درو واړو شیزونو کې به یو سره ادا کوي. روزي ستل تا د پر جایز نه دي ځکه چې کم وخت کې دی باندې کفاره واجب و هغه وخت کې خدا مالدار او کنه پوه شي په خبره. نو دینه هم دا معلومه شوله څه مامور به مطلق عن الوقت دا څه شی دی واجب علی التراخی دی. پوه کو په خبره. والا هذا بنا بر دی باندې څه باندې څه امر څه هغه امر مطلق وی مامور به مطلق عن الوقت وی نو دی کی تاخير کول دا جائز دی. بنا بر دی باندې لا یجب قضاء الصلاه ای لا يجوز، لا یجب بمانا لا يجوز جائز ندی قضاء الصلاه قضاء د منزونو فی الاوقات المکروهه په اوقات مکروهه کې ولی ندی جائز لانه زکا لما وجب مطلقا لانه زکا صدقه قضا کوم ده
لما هر کلا وجب واجب شوی دی دغه قضا مطلقا مطلقا نو وجب کاملا نو واجب شوی دی قضا کاملا. صحیح شواله. هر کله چې واجب شوی دی قضا مطلقه نو واجب شوی دی قضا مطلقه. ولی ځکه مطلق واجب شوی دی قضا کامله. ځکه چې المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الكامل. دا ضابطه ده کنه مطلق کې څه کله یو شی مطلق ذکر شي نو هغه نه به فرد کامل مراد وي. نو اوس څه کله تا باندې قضا راغله د منځ ولا نو اوس قضا د مطلق عن الوقت دی. قضا مونږ ته کلام را ګرځول شي تا نه اوس مسفخین مون الله د نکی قضا شو کنه نو دا اوس ته مزدیګار یعنی مخام را ګرځول شي دا ته مسخوتان را ګرځول شي دا ته سبا مسفخین را ګرځول شي دا ته کله هم را ګرځي مزدیګار منځنه مخکې را ګرځول شي کله هم د تر ګرځي ننی را ګرځي سبا را ګرځي میاشتې بعد را ګرځي. مطلق عن الوقت دي د پر وخت مقرره نه دی. څکله دا مطلق عن الوقت دی نو معلومه دا شواڅ دا قضا کامل طریقې سره به ادا کوي. صحیح ولا کامل طریقې سره. اوس اوقات مکروهات کم دي کنه هغه وخت کامل وخت نه دی هغه وخت ناقص دی هغه وخت ناقص دی. اوس اوقات مکروهاو کې چې ته قضا منځونه را ګرځي نو دا به کامل نه وي ناقص به وي دا به کامل نه وي ناقص به وي. نو لہذا تا ذمہ ور سره نه فارغيږي ځکه یو شی تا باندې کامل واجب شوه دی فرض شوه دی او تی ناقص ادا کوي نو دا صحیح نه دی. پوه شئ په خبره. ولا هذا لا يجب اي لا يجوز قضاء الصلاه ندي جائز قضاء منز فی الاوقات المکروهه په اوقات مکروهاو کې. ولی لانه زکا دغه قضا څه کوم دی لما وجب مطلقا هر کله چې واجب شوی دی دغه قضا مطلقا مطلق وجب کاملا نو دغه قضا واجب شوی دی کامل طریقې سره کاملا. فلا يخرج عن العهده پس نه وزي دغه مکلف عن العهده زمینا باداء الناقص په ادا کولو د ناقص سره په ادا کولو د ناقص سره. ځکه اوقات مکروهاو کې ادا کول د خو ناقص طریقې سره ادا کول شو کنه. خاجی فيجوز العصر عند الاحمرار اداء ولا يجوز قضاء. نو جائز دی مازدیګر مونږ په وخت احمرار الشمس کې اغه نور سور شي سورواله د شمس اداء دغه مزدیګان مون جایز دی په دور ادا چې دغه ادا کول د منځوي ولا يجوز قضاء اور مزدیګار مون جایز نه دی په دور قضا یعنی قضا مزدیګار مون دغه وخت کې نشي ادا کوله اور ادا مون رګرځول شي. حاجی دا خدا خبره شو اوس دی باندې ځان پوي کا څه ګوره تاسو ته مخکې بیان شو کنه چې یو دی نفسي وجوب او یو دی وجوب الادا. نفسي وجوب منځ د پاره یعنی د منځ نفسي وجوب سره چې د پاره سبب څه شه دی وخت دی د پاره سبب څه شه دی وخت دی. اوس ګورا څه کله مزدیګار وخت داخل شو کنه نو تا باندې مازدیګار منځ نفسي وجوب راغلو. صحیح شو نفسي وجوب. اوس دغه سبب دی په د لپاره وخت ته څنګه وخت داخل شو تا باندې نفسي وجوب راغلو خو ته اوس دغه وخت تا باندې تیریږي کنه دغه وخت تا باندې تیریږي نو دغه نفسي وجوب تا باندې هر وخت کې ځان ترسي. یعنی ګوره اول مثلا لاس منټ دی مثال په تور دغه لاسو منټو کې تا باندې نفسي وجوب راغلو دغه لاسو منټو کې تا ادا نکړلو دغه بل وخت داخل شو ساعت نو هغه کې تا بیا دغه امر متوجه دی دغه سبب متوجه دی نفسي وجوب در باندې رسی اندرنګ څا الله دغه سستینه هر مسلمان حفاظت وکي او دغه منځي ادا نکو تر وخت میرسترګي پریواتو پورې د میرسترګي سوروالی پورې چې دغه میرسترګ ور باندې سرا شو نو اول دغه میرسترګي سر کی دونه مخ کی دغه وخت کامل وخت د پاره د مزدیګار. صحیح شولا. نو څکله وخت کامل دی سبب کامل دی نو نفسي وجوب ور سره کامل راغلو نفسي وجوب ور سره کامل راغلو. نو څکله نفسي وجوب کامل راغلو نو تانا مطالبه هم د ادا کامل دی تانا مطالبه هم
ادا کامل دی. اوس کله دغه وخت کامل سبب کامل کله دا ختم شو هغه مکروه وخت راغلو هغه احمرار الشمس ولا وخت راغلو نو هغه وخت ناقص دی هغه وخت ناقص دی نو اوس سبب ناقص شو نو نفس وجوب هم تابانه ناقص راغلو نو اوس د دې ادا هم تابانه ناقص راغله د دې ادا هم تابانه ناقص راغله نو دغه مزدیګار مونږ ته اندغه احمرار الشمس په وخت کې ادا کول شي ځکه نفسي وجوب هم ناقص تر باندې راغلو کنه نو ادا هم ناقصه څنګه وجوب اقشانت ادا صحیح شولا خو کله یو ځالی تانه دغه مونږ قضا شو مونږ د ونکړلو نو دغه قضا خو مطلق ان الوقت ته نو هغه اوستانه د کامل قضا ولا مطالبه ده نو د ناقص وخت کې ادا کوله نشي خاجی دغه دې پوری امید دي تاسو به پوه شئ پوه شئ په خبره خاجی اوس ګوره اوقات مکروهات کم دي کنه د درې اوقات دي څوره دي درې یو دغه طلوع آفتاب نه مخ کې دي ها طلوع آفتاب اور اشراق نه کم مخ کې وخت وی کنه دغه دي اور اندرنګي بل زوال دي زوال اور بل احمرار الشمس دي د درې اوقات د مکروه اوقات دي دی اوقاتو کې به منځ نه کوي خو اوس ګوره د سینوي چې ته وی چې را سبعی ولا منځ کم دی کنه دا دغه مکروه وخت څخه دغه طلوع آفتاب میرسترګه راوخیږي او اوچته شوی نوي دا تقریبا 14 منټه فاصله وی نو دغه دوران کې اوس دغه سبعی منځ کول شي نه د سبعی منځ کې نشي کوله ولی وجه څه شه دی ګوره سبعی منځ ولا وخت کله صبح صادق وشي دغه وخت دا د سبعی ولا داخل شو د څوره پورې دی تر طلوع آفتاب پورې صحیح شو دغه طلوع د آفتاب څخه کیږي میرسترګي رخصتو پورې دغه وخت تانه ختم شو تانه دغه وخت لاړل اوس دغه مکروه وخت دا وخت مکروه دی د کې نفلونه نشي کوله صحیح شو ول د کې یوم هم نشي کوله ځکه دغه وخت کې شیطان عبادت کوي هغه سره مشابهت رسی صحیح شو مشرکان عبادت کوي هغه سره مشابهت رسی د دې د واجنه مکروه دی خو سبعی وخت خدانه بالکل ختم شوه کنه سبعی وخت دغه طلوع آفتاب پورې د میرسترګه رخیږي لکه څنګه اوس مسپخین د پر خپل وخت دی کنه ماخام د پر خپل وخت دی وای شي په خبره مسخوتان د پر خپل وخت دی نو اندرنګ سبعی د پر دغه وخت تر طلوع آفتاب پورې دی دغه طلوع آفتاب د بعد څخه کم مکروه وخت دی د سبعی وخت د پر ناقص نه دی بلکې د سره سبعی ولا وخت نه دی اوس مزدیګار د پر څخه د ناقص وخت دی هغه ولی زکات مزدیګار وخت څکله داخل شي کنه نو دا تر عین غروب آفتاب پورې دی تر عین غروب آفتاب پورې د څکله میرسترګه پریوزي دغه دې پورې د مزدیګار وخت دی خو اوس د دینه مخ کې د 3-4 منټه احمرار الشمس ورته هیڅ دغه نور دغه سریږي دغه نور دغه سریږي دام د مزدیګار ولا وخت دی خو چون کې دغه وخت کې مشرکان د شیطان عبادت کوي یا شیطان عبادت کوي د نور ولا نو لہذا د واجنا هغه سره مشابهت رسی نو دغه وخت مکروه نه یلی نور دا وخت مزدیګار وخت دی تاسو په خبره پوهیږئ کنه دا خو بیا ولیم بیا پوهیږئ نو دغه وخت مزدیګار ولا وخت تر غروب آفتاب پورې پوه شي په خبره مزغه مور بین کولاو شو د دې ولا تکرار وکړه والا هذا لا يجب قضاء الصلاه بنا بردی باندې ندی جائز قضا منز فی الاوقات المکروهه په اوقات مکروهه کې لانه زکات صدقه قضا لما وجب هر کله واجب شوی دی مطلقاً وجب کاملا نو واجب شوی دی قضا کاملا ولی المطلق اذا يطلق يراد به الفرد کامل فلا يخرج عن العهده پس نب اوزی دغه مکلف د عہده د زمینا باداء الناقص په ادا کولو د ناقص سره ناقص ادا کول ولیدي ځکه شیطانانو سره مشرکانو سره مشابهت رسی فيجوز العصر عند الاحمرار پس جائز دی مازدیګر مون په وخت احمرار الشمس کې اداء خو بطور ادا اندغه ورزي ولا زکات نفسي وجوب ناقص نو ادا هم ناقصه
ولا يجوز قضاء خو جائز نه دی قضا ولی ځکه قضا کامل طریقې سره به ادا کوي او دغه وخت کامل نه دی ناقص دی. وعن الکرخی رحمه الله دا تاسو ته پرون دلائل سره دا خبره بیان شي و نو اوس دغه خبره د امام کرخی رحمت الله علیه کول مذهب د ذکر کوي کو زناقد کلی المذهب الثانی او د مو ابتدا کې هر څه کړي. وعن الکرخی رحمه الله امام کرخی رحمت الله علیه ان موجب الامر څه موجب د امر مقتضا د امر موجب معنا مقتضا د امر دسه امر المطلق څه هغه مطلق وي الوجوب علی الفور وجوب علی الفور دی مقتضا د امر مطلق وجوب علی الفور دی کو زناقد لیکلی بلا تراخین ګوره وجوب علی الفور حاشیه کې دتا د ډیر خسته تعریفی کړه دی علی الفور ای علی الحال دون التراخی وتفسير الفور أنه يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر في أول أوقات إمكان الأداء. تفسیر د فور څه شه دی صدا واجب دی تعجیل الاداء واجب دی څه شه تعجیل الاداء یعنی ادایگی کی بیړه کول واجب دی بعد توجه الامر رست د متوجه کی دلو د امرنا فی اول اوقات امکان الاداء په اول د اوقات د امکان الاداء نه څه هغه کی ادایگی ممکنه ده په اول وخت کې د ادا کا فیاثم بالتاخير پس گناهګار بوي دغه کس په تاخير سره ان اول اوقات الامکان څه هغه تاخير د اول اوقات د امکان نه کوي لکنه یاثم اثما موقوفا بالاداء لیکن دا به گناهګار وي په ګناه دسي ګناه سره چې دغه ګناه موقوفه دي په ادا سره چې کله ادایګي راغلا نو ګناه ورنه ختم شوا دغه بوجي ځان نه کوس کړلو سپک کړلو حتی لو ادى بعده حتی کې کچرته دی ادا کو رسته د دینا یعنی تاخير سره يرفع ذلك الاثم نو پورته شول دینه دغه ګناه صحیح شول او چته شو دینه دغه ګناه نو دا د علی الفور تفسیر دی ښا لې په لمه حاشیه پړاو نکړه لاس د کول دی ښا نو دغه تاسو کیږي علی الفور څه مفهوم دی علی الفور څه مطلب دی څه معنا دی نو دا به تاسو بیانو کنه خوان د پر نه بیانېږي ښا دا د فضیل اعمال تعلیم نه دی او لکه پوښښ په خبره ها والخلاف معه اور خلاف معه امام کرخی رحمت الله علیه سره فی الوجوب په وجوب کې یعنی خلاف څه کم دی کنه امام کرخی رحمت الله علیه سره د مونږ په وجوب کې دی ښا په استحباب کې نه دی چیرې بس خیر دې مړه مؤخر کوي څه خبره نه دی نه دغه خلاف خو صرف وجوب کې دی غي وجوب علی الفور مو وجوب علی الترخی نور استعجال تعجیل د خو مونږ په نسبت مستحب دی کنه مؤخر کوي بنا ولا خلاف اور ایت خلاف نشتا فی ان المسارعه په دې خبرې کې چې بشکه مسارعت جلدبازی تعجیل بیڑا کول ال الائتمار ادائیگی طرف تا مندوب الیها صدا مستحب دی مندوب الیها دغه ها ضمیر څه کم دی دا مندوب د پارا نائب فاعل دی او دا راجع دی مسارعت تا چاته مسارعت تا نو محل قریب د دی مجرور دی اور محل بعید د دی ولا مرفوع دی صدا څه شي جوړیږي نائب فاعل مندوب الیها پوه شي په خبره بس دی